الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. تیر بیان کې دا خبر ذکر شوی و چې د مور او پلار سره احسان کول یو بهترین عبادت ده او د هغې فائدې ذکر شوی وي. نن به د الله په فضل او توفیق سره دا خبر ذکر کو چې د مور او پلار ازارول، د هغوی خیرې اخیستل، د هغوی زړه ته درد او تکلیف دوک رسول دا یو کبیره ګناه ده. رسول الله رب العالمین قرآن کریم کې د هغوی نه منع فرمایلی ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مبارک و ارشاداتو کې د هغوی مذمت بیان کړی دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د مور او پلار ته د بدترین کلمې ویلو څخه منع فرمایلی ده او دا یې ویلي دي چې اوف قدرته کلمه به هم د مور او پلار په باره کې نه استعمالی، چې دا ادنا هغه کلمه ده چې د دې په وجه باندې مور او پلار ته تکلیف او اذیت رسیږي. اوف کلمه به هم د مور او پلار په باره کې نه استعمالی. الله وی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. تب د مور او پلار په باره کې اوف هم نه وی چې دا د زجر یو کلمه ده او هغې لره به رټې هم نه، بلکې د عزت نه ډکه وینا به ورته کې، ځکه د مور او پلار ازارول الله بد ګڼي، الله حرام کړي دي. حدیث امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله په خپل صحیحینو کې نقل کړی دي. د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه فرمای ان الله حرم علیکم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله رب العالمین درې سيزونه په تاسو باندې حرام ګرځولي دي: د مور او پلار آزارول، د مور آزارول، خپل نونې ژوندۍ په ځمکه کې دفن کول، د بل چانه خپل حق د هغه حق منع کول او د هغې نه خپل حق غوښتل. درې سيزونه دي چې الله جل جلاله ستاسو دپاره بد ګڼلی دي، مکروه ګڼلی دي. یو بې سنده ویناګانې قیل وقال، او دویم د هغې نه ډېر سوالونه کول، او دریم مال ضایع کول. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې زما ملګرو زه تاسو ته د لوی نه لویه ګناه نه درښیم. دا خبر صحابه کرامو ته وفرمایل ولې نه یاد الله رسوله. دا خبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې کرته وکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تدری کرته صحابه کرام وی ولې نه د الله رسوله مونږ ته راوښایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې درې ګناهونه یې وروښودل. وی فرمایل الله رب العالمین سره شریک جوړول، دویم د مور او پلار آزارول. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکیا په حالت کې ناستو او داسې سر راوچت کو به او فرمایل چې د دروغ وینا کول، د دروغ. نبی صلی الله علیه و آله وسلم د دروغ گواهی هم بیا منو فرمایله.
او دا خبره دومره زیاته تکراروله چې رسومن ارمان وکړ چې کاش کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور چپ شي. بل روایت کې همدا سے راځي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې درې انسانان دي الله رب العالمین هغه ته د نظر د رحمت باندې په قیامت کې نګوري او هغه به جنت ته داخل نشي. درې انسانان دي چې الله رب العالمین با هغه ته په نظر د رحمت اونګوري په ورځ د قیامت کې. یو هغه انسان دی چې هغه مور او پلار آزاري العاق لوالديه. دویم هغه انسان چې عادتي نشي انسان دی نشه کوي. دریم هغه انسان چې چاله سور کې هغه ور باندې بے ثباتي. درې انسانان دي چې هغه به جنت ته چیرې داخل نشي. یو د هغه نه هغه انسان چې مور او پلار آزاري الله هغه د جنت نه محروم کړی دی. دویم هغه انسان چې هغه دیوث وي. دیوث هغه انسان ته ویل کېږي چې داغه په کور کې بدکاری بدلمنی کېږي او دا انسان په هغه باندې سترګې پټي دا د هغه منع نه کوي هغه نه بندي. دریم الرجل هغه زنانه چې هغه د نارینه او سره ځان په لباس عادتو کې برابرای. د دې روایت کې دا ذکر شو چې جنت ته به داخل نشي او دغه رنګ الله به ته په نظر د رحمت باندې ونګوري. په یو بل روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله په دریو انسانانو جنت حرام کړی دی. یو هغه انسان چې هغه عادتي نشي وي. دویم هغه انسان چې مور او پلار آزاري. دریم هغه دیوس انسان الذي يقر الخبث في اهله. هغه انسان چې دغه په کور کې بدکاری کوي بدلمنی او دا هغه نه منع کوي بس هغه هغه سے ثابت ساتي. بلکې جنت خو پرېدا په دغه انسان چې مور او پلار دغه نه ناراضي او مور او پلار ته خپوي دغه انسان به د جنت خوشبوئی هم اونمومي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وې د جنت خوشبوئی د 1500 کال مزلنا د 1500 کال لري مزل نه حس کیږي. خو یو چند کسان دي چې هغه به د جنت خوشبوئی ونه ویني یعنی د 1500 کال مسافه نه به هم هغه لري د جنت نه پراته وي. یو هغه انسان چې چاله سور کې هغه ور باندې زباتی. دویم هغه انسان چې هغه مور او پلار آزاري خلاف کوي. دریم هغه انسان چې هغه نشي وي نشه استعمالي. نو زما د اسلام قدرمنو عزتمنو مسلمانانو ورونو د دین دس یو کار چې مونږ د جنت نه محروم کوي د جنت نه مولری کوي د جنت خوشبوئی را باندې حرامي دس یو کار ته مسلمان سرنګ ور وړاندې شي. بلکې یو روایت کې دا سه راځي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي وای اربع حق علی الله الا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعيمها. سلور کسان دی الله رب العالمین په ځان باندې لازم کړی دا چې دی به جنت ته داخل نشي او نه به د جنت خوشبوئی وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو پوښتنه وکړه ول دا څوک دی؟ یو هغه انسان چې هغه نشه کوي. دویم هغه انسان چې هغه سود مال خوري. دریم هغه انسان چې د یتیم مال خوري او څلورم هغه انسان چې هغه مور او پلار آزاري. مور او پلار آزارول بلکې د مور او پلار د آزار نه یو حصہ هم دادا چې وسړی د بل مور او پلار ته کنزل کوي او د بل مور او پلار باندې لعنت وای هغه بیا د په مور او پلار باندې لعنت وای داسې شولکا چې په خپل مور او پلار باندې لعنت وایل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې
بعضې د کبایرو ګناهونو نه دا دی چې سړی مور او پلار ته کنځل وکړي او لعنت پې ووایي. صحابه کرام عرض کوي د الله رسوله داسې بدبخته انسان به هم څوک وي چې هغه د په خپل مور او پلار باندې لعنت وایي. هغه وفرمایل چې او د یو انسان د بل په مور او پلار لعنت وایي، بل مور او پلار وکنځي، هغه د مور او پلار وکنځي، داسې شو لکه د انسان چې خپل مور او پلار ته کنځلې وکړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دې بدترینو جرمونو نه محفوظ کړي او الله دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.